बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, नन ز تاسو ته د یهودو د اسرائیلو او د مسلمانانو په اذان باندې یو څو مختصر خبرې کول غواړم او په هغې کې زه تاسو ته د یهودو د اذان ترجمه هم به پیش کوم چې هغه به په اردو کې وي. ناظرین، دا یو اذان دی چې د یو ټیم نه شروع شي او 24 غنټې کې تر د اخره پورې دا جاری وي. د سحر اذان د انډونیشیا نه شروع کیږي او بیا داسې د سماټرا، ملیشیا، ډاکا، سریلانکا، انډیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودي عرب، کویت، دوبۍ، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکا پورې د اذان تر د 24 غنټو پورې جاری وي. څنګه چې وخت داسې ورو مخکې کیږي اذان هلته داخلیږي، نو د 24 غنټې جاری وي. دا یو مسلمانانو دپاره غټه یو معجزه ده او دا هم وایي چې دا اذان هر سکنډ بعد په ټوله دنیا کې ویلی کیږي. ناظرین، کله چې اذان کیږي د اذان جواب ورکول ډیر ضروری دي. د صحیح مسلم شریف یو حدیث دی چې حدیث شریف 385 او 748 دی. وایي چې کوم سړی دا د زړه سره وویلي اذان جواب یې ورکړ نو د باندې جنت واجب شو. اذان څنګه چې اذان کیږي د اذان همغه جواب دی، خو حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، د دې لفظونو جواب با لا حول ولا قوة الا بالله په دې لفظونو کې جواب ورکړي. باقی چې څنګه اذان کوي هغسې اذان به ورسره تم په زړه کې کوي په خولې باندې. ناظرین، راځئ چې ویډیو طرف ته راشو. ناظرین، د اذان اسانه معنی دا ده چې دعوت، یعنی خلق را بلل، نیک کار ته را بلل، دا یو دعوت دی. ناظرین، زه یو معمولی کوشش سره ستاسو په علم کې اضافه کول غواړم. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. راځئ چې پیله د عیسیانو هغه ګنټې واورو چې هغې د اذان دپاره استعمالوي. راځئ چې واورو. ناظرین، دا د عیسیانو ګنټې وه چې اذان دپاره هغې استعمالوي. راځئ چې د یهودو د بیګل اذان او د هغې ترجمه هم واورو. د هغې نه بعد به بیا مونږ خپل اذان او ترجمې له راځو. راځئ چې واورو. شما
यहूदियों की अजान इसका उर्दू तर्जमा यूं है, दाएं हाथ को अपनी आंखों पर रखो और पुकारो, ओ इसराइल, अल्लाह हमारा खुदा है और वो एक है। हमारी दुआ है कि खुदा की हुकूमत अजल से अबद तक कायम रहे। तुम अपने खुदा को अपने पूरे दिल और रूह और ताकत से मोहब्बत करो और ये बात अपने बच्चों को भी सिखाओ। और जब कभी तुम अपने बच्चों के साथ बैठो, बाहर सफर पर निकलो, उनको याद दहानी कराते रहो कि खुदा से मोहब्बत करो। अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, अपने बच्चों के हाथों पर लिख दो, ताकि उनको ये बात हमेशा याद रहे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे, मेरी इबादत करोगे, तो मैं आसमान से बारिश बरसाऊंगा जिससे तुम्हारी जमीनें सरसब्ज हो जाएंगी और इनमें अनाज उगेगा, मवेशी घास चरेंगे और तुम्हारी खुराक बनती रहेगी। अगर तुम लोगों ने मेरे अलावा किसी और खुदा को पूजा तो मैं आसमान के दरवाजे तुम पर बंद कर दूंगा, फिर कोई बारिश नहीं होगी और ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, कहत आ जाएगा। इसलिए मेरी बात गौर से सुनो, इसको अपने दिलो दिमाग और रूह में बिठा लो, अपने आने वाली नस्लों को भी बता दो, अपने घरों के दरवाजों पर लिख दो कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया पर राज करेगी और अल्लाह उन पर आसमान के दरवाजे खोल लेगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि बनी इसराइल से कहो कि ये अपने कपड़ों पर किनारियां बनाएं और उसके साथ नीले रंग का धागा लगाएं। इन किनारियों पर अल्लाह के अहकाम लिखवा कर रखें ताकि ये हर वक्त उनको देखते रहें और गुमराह ना हों। मैं तुम्हारा वो खुदा हूँ जिसने तुमको मिस्र में फिरौन के जुल्म से बचाया और मैं ही हकीकी खुदा हूँ। नाज़रीन دا تاسو واورېدل. راځئ چې اوس موږ د خپلو مسلمانانو اذان او د هغې ترجمه هم واورو. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के सिवा
कोई इबादत के लायक नहीं। मैं शहादत देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज के लिए आओ, भलाई की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। راځئ چې مونږه مولانا ابراهیم صاحب نه واورو چې دی د اذان باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. صحابه په خپل منځ کې مشوره وکړه. پنځه مشوره اذان باره کې مشوره شوه نو پنځه مشورې رااله. یو مشوره دا رااله مانځه په ټیم کې بټاله یو نو نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر رد کول نه دا ټیک نه ده. ول بدی کې د نسواراو سره مشابهت ده. دا ټلې والده د نسواراو طریقه د عیسایانو لہذا دا نه دی کول پکار ده. دا دوی مشوره دار اعلی چې د شکار به وګو چې خکر کې به سورې وګو او په دې خکر کې به یو کس आवाज کوي یعنی ګوګه غونډه به وي. نو نبی له سلام و سلام ولنا ولدا د يهودو طریقه ده. دنیو مشوره به کې دار اعلی چې و جنډه بنالو په دغه ټیم کې چې کله د مانځ ټیم شي نو جنډه به پورته کو. نو اغم د نبی له سلام د مشوره په دی وجه خو خنه شو ولدا خو ماخام مسخوتان او سار خو به جنډه نخ کاری نو به خلک سکی ولدان طریقه ټیک نه ده. سلورو مشوره به کې دام رااله چې د شکار وګو چې په دغه ټیم کې به ور بلو. د الله پیغمبر ولنا په دې کې د مجوس سره مشابهت راځي. مجوس آتش پرست چې د اور عبادت کوي ولدان طریقه ټیک نه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه. دا صحابي چې وو د خوب ولیدا په خوب کې دی نه چې وسړی روان دی او دغه سره شپېلې وسره ده. نو دوی ول د خرسه هغه له خرسو مې خو ولسه پیګه ولدا مال راګ ول ځب کې مانځ په ټیم کې به आवाज کومه. نو هغه ټول بدی باندې سکه ول ځب تنور کلمات وخیمه ول هغه کلمات وایا په خوب کې فرشته لیدلې و. نو در مانځ کلمات یو ته وی چې الله اکبر الله اکبر او د اذان او د اقامت چې کوم کلمات دی وته خودل. نو دا عبد الله ابن زید ابن عبد ربه چې د سحر راغه او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه چې د الله پیغمبره ما د خوب لیدلې ده. نو نبی له سلام داغه د خوب تایید وکړه ول انها لرؤيا صادقه دا رښتینی خوب ده. او به د عبد الله ابن زید ته ویل تلان شه او دا کلمات چې دین ول دا بلال رضی الله عنه ته وخیوا ځکه داغه आवाज ستان ډیر اوچتم ده خوګم ده. ناغه ته دا کلمات وخیوا چې هغه په دې کلماتو باندې اذان کوي. نو دا غینه پس بیا د اذان رایت شو مسلمانانو اذان شروع. اولنې مؤذن د نبی صلی الله علیه وسلم چې مقرر شو نو هغه بلال ابن رباح رضی الله عنه. ناظرین تاسو واورېدل. نو راځئ چې اوس مونږه انجینیر محمد علي مرزا نه واورو چې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجا کر نماز کے لیے متوجہ مسلمانوں کو کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے. پھر کچھ اصحاب نے کہا کہ بغل بجایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کچھ نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کر کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مطلع کیا جائے نماز سے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ تعلیم فرمائے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو خواب کے ذریعے یہ کلمات بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈورس فرمایا, اس کی توثیق فرما دی. لہذا اذان جو ہے یہ اب شعار اسلام میں سے, اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان. ناظرین راځئ چې اوس مونږ مولانا شهزاد ترابی نه واورو چې هغې دې باره کې څه وایي. किसी ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह हम मदीने की गलियों में तबल बजाते हैं. किसी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम मदीने की गलियों में ज़ोर ज़ोर से ये सदा लगाएंगे सलात 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 ताकि लोगों को पता चल जाए नमाज का वक्त हो गया. बस ये मशवरा जारी था कि जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 189, कंजुल उम्माल हदीस नंबर 20,948, इब्न माजा हदीस नंबर 706. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा. उनको अजान के कलिमात सिखाए गए. जब सुबह हुई तो हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए. अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने ये ख्वाब देखा और ये कलिमात मुझे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये पूरी अजान मुझे सिखाई गई. तो नबी पाक अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ए अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी तुम अजान कह दो, नहीं, फरमाया
कि तुम जो है ये कलिमात बिलाल को सिखाओ और बिलाल से कहो कि अजान दें, क्योंकि बिलाल तुमसे ज्यादा साफ और ऊंची आवाज वाला। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कलिमात हजरत बिलाल को सुनाए, सिखाए। हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अजान दी नबी पाक अलैहि सलाम के हुक्म के मुताबिक। नाजरीन زمونږ مقصد دی چې زمونږ پښتنو تم د دې ټول علم پته ولګي. دنیا زمونږ نه پټه ده او دا ښکاره کول غواړي. مونږ به د الله نه غواړو چې الله مونږ ته د صحیح دین توفیق راکړي. انشاءالله بیا به نیکسٹ ویډیو کې ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.